بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حریت رادیو عزتمند اوریدونکو او د ورزش خپرونې درنو مینوالو، هیله مند یم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ او د ژوند چارې به مو په خیر وي. د پنجشنبې ورځ مو هم په خیر. هیله مند یم چې د ورزش خپرونه راسره تر پایه واورئ او ملتیا مو وکړئ. درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د دغې اونۍ ورزشي مطالب راوړي دي. هیله لرم چې یا د ورزشي مطالب راسره تر پایه واورئ او ملتیا مو وکړئ. په لومړي کې ورځو د ورزشي مطالبو د سر ټکو ته. کاپیسا کوهبند ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. کابل د بدن ښکلا او فټنيس نوولسم پړاو ملي ټاکنيزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د کابل ولایت د موتای لوبډله د افغانستان د موتای یعنی غوره څهرو سیالیو لپاره بلخ ته ولاړه. د مخدره موادو پر ضد مبارزه جام د کیک جیتسو سیالۍ د کابل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د پهلوانۍ لومړي پړاو غورلیک سیالۍ پیل شوې. حشمت الله شهیدي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه. امون هنګان لوبډلې د شپږیزې 11 پړاو په پایلوبه کې سپین غر پړانګانو ته په ماتې ورکولو سره اتلولي وګټله. او په پای کې کابل کې د فني او مسلکي ریاست او اولمپیکي فدراسیونونو ترمنځ د همغږي ګډه ناسته ترسره شوه. همدارز اسپانیا نړیوال جام وګاټه. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، ښه راغلاست درته وایو. پوره ورزشي مطالبو ته مو زه روحاني هرکلی کوم. کاپیسا کوهبند ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د کاپیسا ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د فټبال ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري د یاد ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې اتحاد کوهبند لوبډلې خپلې سیالې طوفان لوبډلې ته په پنجلاټیو کې د 2-0 ګولونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د یادو سیالیو موخه د فټبال لوبو ته وده ورکول او د خلکو ترمنځ یووالی رامنځته کول و چې 15 ورځې یې دوام وکړ. کابل د بدن ښکلا او فټنس 19 پړاو ملي ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست سره په همغږۍ د بدن ښکلا او فټنس ملي فدراسیون له لوري د کابل په ګډون د هیواد له 21 ولایتونو څخه د 209 تنو ورزشکارانو ترمنځ د بدن ښکلا او فټنس 19 پړاو ملي ټاکنیزې سیالۍ چې د هیواد ورزش ادارې په 1500 کسیز جیمنازیوم کې پیل شوې د 110 ورزشکارانو پر ټاکلو پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې په دوه برخو د بدن ښکلا او فټنس کې له 55 څخه تر 95 کیلوګرامه بېلابېلو وزني کټګوریو کې او له 115 څخه تر 115 سانتي متره قد لرونکو ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې وې چې په پای کې 80 تنه په فټنس او 50 تنه د بدن ښکلا برخه کې چې ټوټال 110 تنه کېږي د هیواد د بدن ښکلا او فټنس ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د غرض په دغو سیالیو کې د بدن ښکلا ورزشکار ګلاجان د مستر افغانستان په توګه وپېژندل شو. د دې سیالیو د پای په مراسمو کې د هیواد ورزش ادارې عمومي رئیس مولوي احمد الله واثق ټولو ورزشکارانو او مستر افغانستان ته د مبارکۍ ترڅنګ د مقام ته رسېدل یې د ورزشکارانو د نه ستړي کېدونکو هڅو پایله وبلله. د غرض نوموړي هیله وښوده چې یاد ورزشکاران به په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او د ښه ځلېدو ترڅنګ هیواد ته به ویاړونه راوړي. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د هیواد ورزش ادارې د عمومي رئیس مولوي احمد الله واثق، فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، د اولمپیک ملي کمیټې لومړي مرستیال او د بدن ښکلا فټنس ملي فدراسیون رئیس باور هوتک مشاورینو
ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو او ګڼ شمېره مینوالو په شتون کې پای ته ورسېدې چې په پای کې غوره ورزشکارانو او مستر افغانستان ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د کابل ولایت د موتای لوبډله د یعنی افغانستان د موتای غوره څیرو سیالیو لپاره بلخ ته ولاړه. د کابل ولایت د موتای لوبډله په بشپړ چمتووالي او لوړ مورال سره د افغانستان د موتای غوره څیرو سیالیو کې د ګډون په مخه بلخ ولایت ته روان شوه. په دې ورزشي کاروان کې 38 ورزشکاران د ماشومانو، نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې 2 روزونکي، 2 داوران، د لوبډلې یو مسؤل او د افغانستان د موتای ملي فدراسیون د رهبرۍ 4 غړي شامل دي چې د ملي سیالیو د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته ولاړل. له سفر وړاندې د لوبډلې غړو د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر انجینر احمد سعادت سره وکتل. په دې لیدنه کې نوموړي ورزشکارانو د بریا هیله څرګنده کړه او د کابل ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست لوري د هر اړخیزې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د موتای غوره څهرو سیالۍ به د اسد میاشتې له لومړۍ تر 3 نیټې په بلخ ولایت کې ترسره شي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه به د موتای غوره ورزشکاران پکې ګډون وکړي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې جام د کیک جیتسو سیالۍ د کابل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د رزمي ورزشونو فدراسیون له لوري د مخدره موادو پر ضد مبارزې جام او د کیک جیتسو دوستانه سیالۍ د کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر او خوست ولایتونو د 200 تنه ورزشکارانو په ګډون د کابل ښار د 5مې حوزې په مربوطاتو کې ترسره او د غوره لوبډلو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ماشومانو، نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو او د 100 څخه تر 120 کیلوګرامه پورې په بیلابیلو وزني کټګوریو کې د اماتور سیستم له مخې ترسره شوې چې ورزشکارانو پکې خپلې تخنیکي وړتیاوې وازمویلې. د سیالۍ په پایله کې د کابل لوبډلې لومړی مقام، د پروان لوبډلې 2م او د کاپیسا لوبډلې 3م مقامونه خپل کړل. د دغو سیالیو موخه د ورزش له لارې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې فرهنګ پیاوړی کول، د ورزشکارانو هڅونه د رزمي ورزشونو او په ځانګړي ډول د کیک جیتسو سبک پراختیا، د دوستۍ او یووالي روحي پیاوړتیا او د غوره استعدادونو پیژندنه وه. همداراز بل خبر لرو د کیک جیتسو ورزشکاران هیواد ته راستانه او د ورزش ادارې له لوري هرکلی وشو. د کیک جیتسو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 2 ورزشکاران او یو روزونکي ګډون کړی و چې د جولای په 21مه هیواد ته راستانه او د ورزش ادارې له لوري هرکلی وشو. په دغه سیالیو کې مصطفی وکیلي په 9 کیلوګرام وزن او پول کانتاکت سبکې لومړی سیالي له حریف نه حاضرېدو له کبله وګټله او 2مې سیالۍ د قزاقستان پر وړاندې بایلوده او د برونزو میډال ګټونکی شو او سرور حسیني په 9 کیلوګرام وزن انیو از سبکې له خپلو سیالانو ماتې ومنلې او د کوم مقام ګټونکی نشو. یا د سیالۍ د قزاقستان په کوربتوب د 49 هیوادونو په ګډون د جولای میاشتې پر 11 نیټې پیل شوې او د همدې میاشتې په 19 نیټې پای ته ورسېدې. کابل د افغانستان د پهلوانۍ لومړی پړاو غورلیک سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د پهلوانۍ ملي فدراسیون له لوري د یاد ریاست په 2500 کسیز جیمنازیوم کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د 10 لوبډلو ترمنځ د افغانستان د پهلوانۍ او غیږ نیونې لومړی پړاو غورلیک سیالۍ پیل شوې. د دغه لیګ د پیل په مراسمو کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق، د یاد ریاست فني مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران، ورزشي مشاور او د پهلوانۍ ملي فدراسیون رئیس قاری حیات الله رحمانی، د اسلامي امارت ویاند ملا حمدالله فطرت، د بدن ښکلا فدراسیون او د اولمپیک کمیټې معاون باورخان هوتک، د وزلوبې فدراسیون رئیس الحاج غلام سرور جلال، د ورزش اداري مسؤلینو، ورزشکارانو او زیات شمیر مینوالو ګډون کړی وو.
په دغو سیالیو کې د ورزش ادارې عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق راغلو ورزشي مسؤلینو او ورزشکارانو ته ښه راغلاست وویل او زیاته یې کړه پهلواني د افغانستان یو له پخوانیو ورزشونو څخه دی چې د افغانستان خلک ورسره ډېره علاقه لري او په ښه نظر ورته ګوري. همدا وجه ده چې په پهلوانۍ برخه کې په نړیوالو او آسیایي لوبو کې ښې لاسته راوړنې لرو. همدارنګه ښاغلي وثیق پهلواني پر ورزش سربیره د میړانې سمبول یاد کړه او ورزش ادارې په استازولۍ ورزشکارانو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. په پای کې د سیالیو برابرونکو او د اریانا تلویزیون د مشرتابه څخه د سیالیو د خپراوي په پار مننه وکړه. په ورته مهال د اریانا ملي تلویزیون د نشراتو رئیس مجیب الرحمن بهیر د یاد لیک په ترسروي خوښي وښوده او د ورزش ادارې له مشرتابه څخه مننه وکړه چې د افغانستان په سطحه دغسې لیګونه ورزشکارانو ته برابروي. همدارنګه د اریانا تلویزیون څخه په ښه کیفیت سره د یاد سیالیو په خپرولو ټینګار وکړ. په پای کې د ورزش ادارې ورزشي مشاور او د پهلوانۍ ملي فدراسیون رئیس ښاغلي قاري حیات الله رحماني وویل د خوښۍ ځای دی چې له ډېر وخت وروسته د پهلوانۍ لیګ شروع کیږي چې په دې سره به د پهلوانۍ ورزش نور هم وده وکړي او ورزشکارانو ته یې د لوبو د شفافیت ډاډ ورکړ. دغه سیالۍ به له 50 کیلوګرامه څخه تر 125 کیلوګرامه پورې په بیلابیلو وزنونو کې ترسره شي چې په پایله کې به غوره لوبډله او لوبغاړي وپېژندل شي. د یادو سیالیو موخه د غوره استعدادونو موندل دي چې 10 ورځې یې دوام وکړ. درنو اوریدونکو اوس ورزو د همدې خبر اړوند وکیږو. پهلواني د افغانستان یو له هغو مهمو تاریخي او قدیمو ورزشونو څخه ده چې کلونه وړاندې قدامت لري. پهلواني د افغانستان له هغو ورزشونو څخه ده چې د افغانستان خلک ډیر په ښه نظر ورته ګوري او ډیره مینه او علاقه ورسره لري. کلونه وړاندې د امان الله خان په وخت کې د پهلوانۍ دود و چې په ودونو، میلو او په نورو مراسمو کې به دغه لوبه ترسره کېده. د افغانستان د ورزش برخه د بل هر وخت په نسبت باندې ښه ځلېدلې ده. موږ په تیر کال کې او د سږ کال په تر اوسه تر دې دمه پورې تر 100 زیات خارجي میډالونه لرو. د افغانستان ورزشکاران له افغانستان څخه تللي دي او د افغانستان په نامه باندې افتخارات کسب کړي دي. دا د افغانستان په تاریخ کې اولین لیګ دی چې پهلواني ټینیزو په دې کې استعدادي کېږي. بهرنۍ هیوادونه هم کولی شي چې ورزشکاران پکې اشتراک وکړي. نو موږ په کم موده کې الحمدلله ډېر زیاته لاسته راوړنه د دې لیګ لپاره لرو. 3 میاشتې کېږي چې دا خاص تمرین مخکې هم تمرین کوو خو 3 میاشتې کېږي خاص تمرین شروع کړی ده. خاص آمادگی نیولې 3 میاشتې کېږي و بسیار زیاد به خاطر رشد ورزشکارا، بسیار به خاطر رشد ترقی ورزشکارا و رشد کشتی افغانستان بسیار خوب است که داورای بین المللی را خواستن از کشورهای همسایه ما مثل ایران و انشالله که در سطح جهان هم ورزشکارای ما انشالله رشد میکنن و مسابقات خوب شاید کنن، نتایج خوب انشالله بیارن. همین مسابقاتی که در اینجا دایر میشه ما میفهمیم که جوانای ما زیادتر تشویق میشن. درنو اوریدونکو تاسو را سره د مولوي احمد الله وثیق صاحب خبري واوریدې. بل خبر لرو دا د کرکټ له ډګره ده. حشمت الله شایدي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو له لوبډلې مشرۍ څخه استعفا وکړه. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا یې شخصي پریکړه ده. شهیدي څه باندې 15 کاله مخکې د 2021 میلادي کال می میاشت کې د اصغر افغان پر ځای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو لوبډلې مشر ټاکل شوی و. د هغه تر کپتانۍ لاندې موده د افغانستان کرکټ لپاره له ګڼو لوړو ژورو ډکه وه او له همدې کبله یې لوبډلې مشري هم د کرکټ د افغان مینوالو له ستاینو او غندنو سره مله پاتې شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه د شهیدي د استعفا او د نوي لوبډلې مشر د ټاکېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. شهیدي په داسې حال کې د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو سیالیو له لوبډلې مشرۍ استعفا کوي چې افغان لوبډله راتلونکې میاشت له ایرلند سره د 15 یو ورځنیو سیالیو 2 اړخیزه لوبلړۍ لري. حشمت الله شایدي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې د کپتانۍ ورسپارل شوی مسؤلیت ځان لپاره لوی ویاړ ګڼي. په دې موده کې د لوبډلې ترڅنګ په صداقت، یووالي او ژمنتیا خدمت کړی
او دا چې د ګډو هڅو پایله کې مهمې سیالۍ ګټلي او لوی لوبډلې ماتې کړي دي. هغه زیاته کړې چې د کپتانۍ مسؤلیت پرېږدي، خو د لوبډلې بریا، پرمختګ او ویاړ لپاره به د یو ژمن لوبغاړي په توګه خپلې هڅې جاري ساتي. شهیدي د لوبډلمشر په توګه څه لاسته راوړنې لري؟ د کرکینفو په نوم د کرکټ اړوند معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې په وینا حشمت الله شهیدي د 2022 کال له جنوري د روان 2026 میلادي کال په جون کې له هند سره د 3 ورځنیو سیالیو تر لوبلړۍ پورې ټوټال 55 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره لوبډلمشري کړې او له دغو سیالیو یې 22 ګټلې دي. په دغو بریاوو کې د 2023 میلادي کال د ورځنیو سیالیو د نړیوال جام لوبې هم شاملې دي چې افغان لوبډلې پکې 3 پخوانیو نړیوالو اتلانو انګلند، پاکستان، شریلانکا همدارز نیدرلانډز ته تاریخي ماتې ورکړې او نږدې وه په لومړي ځل د نړیوال جام منځولیو ته لار وباسي. دا چې افغانستان په هغه نړیوال جام کې پر 6م ځای راغی، نو د 2015 میلادي کال د اتلانو جام یعنې چامپیونز ټرافي ته یې لاره ومونده او د دغه جام سیالیو کې 2یم ځل هم انګلند هیواد مات کړ. د شهیدي لوبډلمشرۍ سره افغان لوبډلې وکړی شول چې په دې موده کې بنګلادیش 3 ځله، زیمبابوې 2 ځله او سویلي افریقا او ایرلینډ یو ځل د ورځنیو سیالیو په 2 اړخیزو لوبلړیو کې مات کړي. حشمت الله شهیدي د افغانستان لپاره 6 نوي نړیوال ورځنۍ او 12 ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کړي دي. هغه یوازینی افغان لوبغاړی دی چې په ټیسټ سیالۍ کې غبرګه سلیزه خپله کړې ده. شهیدي په ورځنیو سیالۍ کې خپله لومړنۍ او یوازینۍ سلیزه تېره میاشت چینای کې له هند سره د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې ترسره کړه. هغه په ورځنۍ سیالۍ کې 22 پنځوسیزې کړي دي. د کرکینفو د معلومات له مخې تر لوبډلمشرۍ مخکې په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د شهیدي د منډو اوسط له څه باندې 40 سټرایک ریټ 2.9 و، خو چې کله لوبډلمشر شو نو سټرایک ریټ یې نږدې 1 او د منډو اوسط یې 3.9 ته لوړ شو. بل خبر دی اسپانیا نړیوال جام وګټه. د اسپانیا فټبال ملي لوبډلې د 2026 میلادي کال فټبال نړیوال جام پیلوبه کې ارجنټاین ته د 0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسپانیا لپاره د بریا دغه یوازینی ګول پیران توريز د اضافي وخت پر 106 دقیقه کې وواهه. دا 2یم ځل شو چې اسپانیا د فټبال نړیوال جام اتلولي ګټي. دغه هیواد لومړنی نړیوال جام په 2010 میلادي کال کې ګټلی و. اسپانیا سږکال د اروپا اتلولي هم ګټلې وه او ارجنټاین د خپلې نړیوالې اتلولۍ دفاع کوله. د ارجنټاین او اسپانیا ترمنځ پایلوبه له دې کبله اضافي وخت ته غځېدلې وه چې په اصلي وخت کې یوه لوبډله هم د ګول پر وهلو بریالی نه شوه. د 2 نیمایي په اضافي وخت کې د ارجنټاین منځډګري انیزو پریناندیز ته له دې کبله سور کارت ورکړل شو چې د اسپانیا پر مدافع پایو کوبارسي یې خطا ترسره کړه. ارجنټاین له 10 لوبغاړو سره د اسپانیا پر وړاندې لوبې ته دوام ورکړی و. د ارجنټاین لیون میسی او د اسپانیا لامین یمال چې د نړۍ لروبر میلیونونه مینوال لري د سیالۍ له پیله په خپل لوبډلو کې اخیستل شوي وو. اسپانیا یا د سیالیو کې له خپلو 8 سیالیو څخه یوازې په 8 غوره لوبډلو پړاو کې د بلجیم لخوا 1 ګول وخوړ چې په نړیوال فټبال کې یې نوی ریکارډ جوړ کړ. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د امریکا، کاناډا او مکسیکو په کوربتوب د 48 هیوادونو په ګډون د جون پر 11 نیټه پیل شوې او د جولای پر 19 نیټه پای ته ورسېدې. بل خبر د کرکټ له ډګره ده. اموني هنګانو لوبډلې د شپږیزې 11 پړاو په پایلوبه کې سپینغر پړانګانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره اتلولي وګټله. سپینغر پړانګانو لوبډلې ورته د 120 منډو هدف ټاکلی و چې اموني هنګانو په 14 اوور کې ورته پوره کړ او د تیر کال په څېر یې سږکال هم اتلولي خپله کړه. د اموني هنګانو له لوري عمران میر او کرامت الله د پیلیزو یا د سرتوپوهونکو په توګه لوبغالي ته کوز شول. عمران میر ډیر ښه بیټینګ وکړ او تر ټولو ډیرې 28 منډې جوړې کړې. کرامت الله په 6 منډو وسوځېد او شاهد الله په 19، خو حسن ثقیل یو ځل بیا خط وهنه وکړه او د لوبې تر پایه په 3 منډو ناسوځېدلی پاتې شو.
د لوبې په 14 اوور کې د فرید ملک په توپ عیسی خیل څلوریزه ووهله او 108 منډو هدف باندې خبره ورواړوله او بری خپل کړ. بیا هم وروستی خبر کابل کې د فني او مسلکي ریاست او اولمپیکي فدراسیونونو ترمنځ د همغږي ګډه ناسته ترسره شوه. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند فني او مسلکي ریاست او د اولمپیکي فدراسیونونو استازو ترمنځ د همغږي ګډه ناسته ترسره شوه. دغه غونډه چې د ورزش ادارې فني او مسلکي رئیس محمد یوسف افتخار په مشرۍ ترسره شوه، پکې د اولمپیکي فدراسیونونو رئیسانو او استازو ګډون کړی و او د ورزش د ودې د ورزشکارانو د عصري د ورزشي توکو د چمتو کولو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خپل نظریات شریک کړل. د ورزش ادارې فني او مسلکي رئیس محمد یوسف افتخار وویل چې هڅه کوي په راتلونکي ښه پلانګذاري وکړي او د ورزش ادارې او اولمپیکي فدراسیونونو ترمنځ د ښه اعتماد سازي فضا پراخه شي او د فدراسیونونو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي. دغه راز ټول فدراسیونونه باید په ځانګړي شوي ډیټابیس کې ثبت شي. د ورزشکارانو د عصري د سهمیې جوړولو لپاره ځانګړې شوې کمیټه کار وکړي. ښاغلي افتخار د اولمپیکي فدراسیونونو استازو سره ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل او د ورزش د ودې لپاره به دوامدارې ناستې ترسره کوي. د حریت راډیو عزتمند اورېدونکو او د ورزش خپرونې درنو مینوالو، دا وه د دې اونۍ ورزشي خپرونه چې ما روحاني درته وړاندې کړه. په نننۍ خپرونه کې راسره تاسو د دغې اونۍ ټول ورزشي مطالب چې ما روحاني درته چمتو کړي وو تر تاسو واورول. ما روحاني ته اجازت راکړئ تر بلې راتلونکې خپرونې زه تاسو ټول بښونکي رب ته سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. ورزش، شور، هیجان و رقابت له ملي ډګرونو تر نړیوالو سیالیو، اخبار، مصاحبه با نخبگان ورزش، مطالب آموزنده و علمی. دا ټول د حریت رادیو له ورزش خپرونې څخه